خبرونه راغلل اچانک خبرونه راغلل په ملک کې ډېر سنګین حالات لږ صبر وکړه چې زه مینهوال نه یو خبرونو نه خبر کړم په اچانک خبرونو کې مونږ تاسو د یو داسې خبر نه خبرو چې ډېر د خفګان دی خبر څه دا شان دی چې پټرول د اتیاو نه یو سل څلوېښتو ته ورسېدل او عوامو کې ډېر غټ کشمکش راغلی دی بلخوا زموږ رپورټر کټمل خان کټمالو صاحب چې کله وزیر آف ساینس اینډ ټیکنالوجي اینډ پیټرالوجي نه دا خبره وکړه چې ولې د پټرول دومره سیوا کړل نو هغې ورته په جواب کې وویل چې ګوره داسې چل دی چې ځان له خر واخلئ او یو سایکل واخلئ او دا گاډي ځان ته په کورونو کې وتړئ چې قدر یې در سره وشي مونږ غریب مکمل تباه کوو او دا خبره زمونږ خان صاحب کړې ده په یو بل خبر نه مونږ تاسو خبرو کومې وعدې چې مونږ سره په پورانې پاکستان کې د نیا پاکستان مرمت کېدو شوې وې هغه مکمل ډوزې وې هسې په هوا کې ولدې بلخوا زمونږ د پښتو ژبې یو شاعر او یو ښه لیکوال چې د بچه خان یونیورسټۍ نه یې پی ایچ ډي هم کړې ده داسې شعرونه لیکلي دي چې خلک ورته ګوته په خوله پاتې دي ځکه چې دغه د دې خلکو سره بالکل ریلیټډ شعرونه دي راځئ چې په شریکه یې واورو مګه ډګه پښتانه نه ګډېږي او فکر د سم کا وړي ګرانه نه ګډېږي او زه خو د ډېر په مینه کې لیونی کړی حد دی هاي مړ ماشه حد دی بلخوا مونږ تاسو د یو دردېدلي خبر نه خبرو چې ګراني دومره سیوا شوې ده چې پیشانګانو او ناولیانو هم غلیګانې او خوراکونه شروع کړي دي او زمونږ د یو خوږ ژبي شاعر نه یې کاونتر خوړلی دی او اوس یې په خپلو شعرونو کې صدا شان ستایي زما د ورور نه یې کاونتر خوړلی او خدایه ته وکړې په نولي کې حد دی زما د ورور نه یې کاونتر خوړلی نور الله لنده هاي لوګی شم دا و د دې وخت خبرونه او غټې ډوزې راځئ چې اوس بیا لاړ شو د جلسې په طرف چې هلته کې به څه کاڼي راورېږي او څومره ډوزې به وویشتل کېږي راځئ چې ورشو یو جهان مننه کو بہت شکر گزار ادا کرتا ہوں کہ آپ نے خوشحال پاکستان جلسہ کیا ہے وہ مبارکباد ملاویم انشاءاللہ دوسرا وہ دے کرتا ہے کہ یہ جو نیا پاکستان میں ہے نا غریب مکمل تباہ ہے وہ مکمل وہ ختم کرتا ہے یہ غریب لوگ یہ بیچارے لوگ ہم ان پر تکتا ہے اور مکمل ختم کرتا ہے یہ غربت کو یہ جو نواز شریف بن ہے نا یہ چور ہے چور جان لو یہ چور ہے وہ دس دباولتا ہے جو مانس کی یہ ورزاولتا ہے دس گرونی رو واسطلتا ہے 80 روپے لیٹر ہے لیٹر خان صاحب یہ غریب اس پریکدا ہے وہ بس سیاست خبریں کرتا ہے جو موٹ وہ گٹو ہے وہ بس وزیر اعظم بنیں گے ہم انشاءاللہ آپ کو نہیں ہے نا 1 کروڑ نوکریاں 1 کروڑ نوکریاں ہم دیں گے مہربانی اور دوسرا بات یہ جو امپورٹنٹ بات ہے میں نے بہانے کے بار کم جیتا ہے وہ تو سے روپوں محتاج نہیں ہوتا ہے اور 1 کروڑ گھر کا بناؤں گا دوسرا بات یہ جو بہت امپورٹنٹ بات ہے داسے کرتا ہے کنا چمڑا بس چتا روپے ہے کنا تو سے ارکاول کرتا ہے وہ ناچ وہ گانے وہ بس 10 ڈوز ہوتا ہے خان صاحب مہربانی آپ کی بات بس ہم بلے جل سے پتہ کرتا ہے وہ بس گورا وٹ مولا رکاول کرتا ہے چمگے تو سے نہ چمڑاؤ بوسو بالکل خان صاحب نے بہت اچھی بات کی اور آپ اس کو دیں گے ہاں دیں گے بس پھر یہ کوئی ضرور نہیں ہے انشاءاللہ یہ جو بندہ ہے نا غریب بیچارہ ہے لیکن ہم پر نشتا ہے د نورو ښایسته او مزیدارو ویډیوګانو لپاره زموږ پټه ټي وي چینل سبسکرایب کړئ.